سبا به په درې اړخیزه سیریز کې د افغانستان 19 کلنه کم عمره کرکټ ملي لوبډله یو ځل بیا د پاکستان لوبډلې سره مخ شي. په دغه درې اړخیزه سیریز کې افغانستان خپلې دوه سیالۍ کړې دي چې په لومړۍ لوبه کې هم پاکستان لوبډلې ته ستره ماته ورکړله، خو په دویمه لوبه کې بیا د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته ستره ماته ورکړه. په دغه درې اړخیزه سیریز کې افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو 19 کلنې لوبډلې لوبېږي چې افغانستان خپلې دوه سیالۍ کړې دي چې دواړې یې ګټلې دي. متحده عربي اماراتو بیا هم خپلې دوه سیالۍ کړې دي چې یوه یې د پاکستان پر وړاندې بایللې ده، بله یې د افغان لوبډلې پر وړاندې بایللې ده. پاکستان بیا هم خپلې دوه سیالۍ کړې دي. سبا یې درېیمه لوبه ده چې یوه لوبه یې ګټلې ده، یوه لوبه یې بایللې ده. افغان لوبډلې بیا خپلې دواړې لوبې ګټلې دي. سبا به افغان ځوانان د پاکستان 19 کلنې لوبډلې پر وړاندې په دغه درې اړخیزه سیریز کې خپله درېیمه سیالۍ ترسره کوي. د دغه سیالۍ وروسته به بیا د متحده عربي اماراتو لوبډلې پر وړاندې خپله څلورمه سیالۍ ترسره کوي. بیا به د افغانستان او پاکستان 19 کلنو لوبډلو ترمنځ پایلوبه ترسره کیږي.